بے اختیاره چیغه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې دغه له درده ډکه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. د اوړي ورځ وه. داسې ښکارېده لکه چې لمر یوه نیزه له بلې ورځې زیات راښکته شوی وي. د ځمکې مخ د ګرمۍ له قهره چاودېدلی و. مرغانو د ګرمۍ له زوره خپلې وزرې ځوړندې نیولې او ژبې یې راویستلې وې. ونو ټولو شنیلیو له ډېرې تندې خپل مخونه زیړ کړي وو. ټکنده غرمه وه چې د سړو اوبو د څښلو لپاره د مالت چینې ته روان شوم. چینې رڼې یخې او خوږې اوبه درلودې. د مالت ټولې پیغلې به منګي په سر دلته راتلې او له دې ځایه به یې خپلو کورونو ته اوبه وړلې. کله چې چینې ته ورورسېدم د مالت د ماشومانو پیغلو او پیغلوټو ګڼه ګوڼه وه. په ډېره بیړه د چینې په غاړه کېناستم. لپه مې له اوبو ډکه کړه او کله چې مې خپلې تږې او چاودلې شونډې په اوبو کېښودې نو د یوې پیغلې اواز مې تر غوږو شو چې ویې ویل کټوری در واخله په دې اوبه وڅښه لکه چې ډېر تږی شوی. کله چې مې سترګې ور واړولې د 14 سپوږمۍ وه. د پسرلي تر ټولو ګلانو ښایسته سپین ګرد مخ، تورې غټې خماري سترګې، هسکه غاړه او ښکلی اندام. مسکی شوه او کټوری را اوږد کړو. اوبه مې له لپې توی شوې. سپک پاڅېدم، تر اړخه ودرېدم او په لړزېدلو شونډو مې ورته وویل هو ډېر تږی شوی یم. کټوری مې ترې واخیسته، اوبه مې وڅښلې او د مننې په ویلو مې بیرته ورکړ. له چینې را وګرځېدم او د کور په لور مې مخه کړه. څو قدمه لا نه وم تللی چې څه بل ډول چل را باندې وشو. اندامونه مې سسته او کاواکه شول. وجود مې لړزې ونیوه. تنده مې 2 چنده شوه او د دې تر څنګ مې په غوږونو کې انګازې خپرې شوې. کټوری در واخله په دې اوبه وڅښه لکه چې ډېر تږی شوی. په ټوله لاره مې هغه مخ ته نیغه ولاړه وه. په ذهن کې مې د هغې تصویر جوړاوه او په غوږونو کې مې د هغې خبره ګرځېده را ګرځېده. هو د پیغلتوب وږمو یې هر څه راسپړلي وو. ټوله شپه تر سهاره خوب رانغی. سترګې مې د هغې د خماري سترګو بیا لیدو ته لیواله وې. حواسو مې د یو نااشنا اشي سره جګړه کوله او زړه مې د سرپټي دیګ په شان خوټېده. لیونتوب ته نږدې شوی وم او ټوله شپه تر هغو د هغې د ښکلا او ښه سلوک دریاب څپو په مخه کړی وم چې چرګ بانګ وکړو. سپېدې وچاودېدې او له کټه راپورته شوم. نننۍ ورځ هم کټ مټ د تېرې ورځې په شان تودوخه درلوده، خو زما د زړه تودوخه او تلوسه له تېرې ورځې څو چنده شوې وه. حواسو مې د هغې بیا لیدو ته غولې وهلې وې. دنیا را باندې تنور ګرځېدلې وه، خو یو وخت داسې هم راغی چې نور مې تسکین نه کېده او د هغې د لیدو تنده مې په هیڅ شي نه ماتېده. د هغې په یو ور کتوره باندې داسې چل شوی و چې زړه مې غوښتل له هغې سره بیا وګورم او د هغې خبرې واورم. همدا وجه وه چې د هغې د لیدو لپاره مې د تلو اراده وکړه او د پروني وخت څخه لږ څه مخکې د چینې په لوري روان شوم. په ټوله لاره مې د هغې خبره بېواره غوږونو ته راتله. کټوری در واخله په دې اوبه وڅښه لکه چې ډېر تږی شوی. چینې ته ورسېدم. کتل مې چې هغه تر ما مخکې له خپل کوچني ورور سره یو ځای را رسېدلې وه او داسې برېښېده لکه چې ما ته سترګې په لار وه. ستونی مې وچ شو، د زړه درزا مې زیاته شوه او داسې مې احساسوله چې هغه زما د زړه درزا اوري. ورنږدې شوم. د هغې شونډې د سپرلي د غاټول د ګل غوندې رپېدې. اننګي یې سره شوله او راپاڅېده. د هغې په بڼه کې د مینې څپې له ورایه ښکارېدې. زړه مې لکه توتي راته په چیغو شو چې ورته ووایه زما ژوند له تا سره غوټه کېدل غواړي. زه په ژوند کې له تا نشم جلا کېدی. که مرګ وي او که خوشحالي باید سره یو ځای اوسو. زړه مې دغو څپو په مخه کړی و چې هغې زما د سوچونو لړۍ وشکوله. مسکی شوه. په خپلو ګلابي شونډې ژبه راښکله او ویې ویل ستړی مه شې راغلې. ځواب مې ورکړ هو ژوندی اوسې. هغې سترګې ښکته واچولې او د شونډو په چیچلو شوه. لږ څه زړور شوم او ترې ومې پوښتل ستا نوم؟ ویې خندل، غاړه یې تازه کړه او ځواب یې راکړ شغله. بیا مې ترې وپوښتل د کوم کلي یې؟ هغې په ځیر ځیر راته وکتل لکه چې زما په څېره کې څه لټوي او بیا یې مخ خپل کلي ته واړو. د لاس په اشاره یې په پسته ژبه راته وویل
د هغه پورې کلي هغه برجوره کلا چې وینې هغه زموږ ده. هغې په بیړه مخ را واړولو. ما یې وپوښتل ستا نوم او کلی؟ ځواب مې ورکړ نوم مې شانور دی او د بر کلي یمه. بیا یې وویل څه کار کوې؟ ځواب مې ورکړ د 10 ټولګي زده کوونکی یم. هغې سوړه سویلی له خولې وویسته. بیا یې خپلې لاړې تېرې کړه او ویې ویل زه مې پلار له 6 ټولګي څخه وویستم او پرې نه ښودم چې نورې زده کړې وکړم. کله چې هغې دا خبره خلاصوله نو نه لرې د پیغلو یوه ډله د چینې په لور راښکاره شوه. هغې خپلې سترګې له ما سره وجنګولې او په بیړه راته وویل سبا ته به حتمي راځې، بیا به د زړه خواله کوو. مخ یې واړوه او د منګي په ډکولو شوه او زه د کور په لوري روان شوم. د ناامیدیو په تیارو کې مې د امید څڅرک شانې لګېدلی و. خوشحاله وم، د زړه تسل مې شوی و. تنده مې لږ څه ماته شوې وه. هغه راته د مینې لاروی برېښېده، خو هغه راته له یوې شتمنې کورنۍ څخه معلومېده او دې مسلې لږ څه په سوچ کې کړم. په هر صورت زما مینه دې سرحد ته رسېدلې وه چې هېڅ فاصله او دیوال یې نه مانو. او بیا دې لیدو دومره نږدې کړی وم چې خپل سر مې د هغې په سپین مړوند احساس کړو او په زړه کې مې د مینې ډیوه بله شوه. تر هغو مې په خیال کې له شغلې سره د مینې زنځیرونه غځول تر څو کور ته راورسېدم. او کله چې تیارې د ورځې رڼایي په مخه کړه او خپل تور څادر یې وغوړاوه نو بستر ته پورته شم او ستوني ستاغ وغځېدم. هغه مې تر سترګو کېده. څه عجیبه شان خوښي مې حس کوله او په همدې هکله مې له ځان سره سوچونه کول او بیا هیڅ په ځان نه وم پوه شوی چې څنګه له شغلې سره یو ځای د مینې د ډک دریاب توپاني څپو لاهو کړی وم. شغله مې د ناویتوب په ښکلو سپینو جامو کې لیده. په پالنګ ناسته وه، سترګې له شرمه ښکته نیولې او زما د راتلو انتظار یې کاوه. ما هم د واده نوې جامې اغوستې او پالنګ ته د پورته کېدو نیت مې درلود. ور روان شوم، شونډې مې وچې وچې کېدې او ټول اندامونه مې لړزېدل. پالنګ ته پورته شوم، سالو مې پورته کړ، بې اختیاره یې غېږې ته ځان راواچوه. ټینګه مې په غېږ کې ونیوله. د څنګ کوټې د وره غږ راغی. د خیالونو دنیاګۍ مې دړې وړې شوه. نه پالنګ درک درلود، نه شغله د ناویتوب په جامو کې وه او نه ما نوې جامې اغوستې وې. د بدن شخي مې وویسته، ډډې مې له بسترې راپورته کړې. د لمر زرینو پلوشو د هسکو غرونو څوکې خپلولې او سترګې مې بیا هم د شغلې د غټو زړه راښکونکو سترګو د شړق دیدن ته لارې څارلې. تر هغو چې ټاکلی وخت راورسېده او چینې ته روان شوم. ټوله لار په دې فکر کې وم چې څرنګه او په کومه ژبه هغې ته د زړه غوټې وسپړم. د خیالونو په دې کشمکش کې ډوب وم چې تر چینې راورسېدم او سترګې مې په شغلې ونښتې. دا ځل چې هغې ته ورنږدې شوم نو د هغې اننګي سره او سپین شول او داسې ښکارېده لکه د پسرلي د ګلاب ګل چې له سهارني شبنم سره یو ځای خوله په خندا پرانیستې وي. له حیا نه ډکې سترګې زما په سترګو کې ښخې کړې او ویې ویل ښه شو چې راغلې که نه نو. زه پوه شوم چې هغې څه غوښتل ووایي، خو له شرمې خبره نیمګړې پاتې شوه. د شغلې دې نیمګړې خبرې جرأت راکړو او ومې ویل شغلې رښتیا وایم، ستا مینې لیونی کړی یم. ستا په جدایۍ کې ځمکه ځای نه راکوي. خوب مې له سترګو تښتېدلی او ذهن مې ستا د زلفو په ټالونو زانګي. هغې د سترګو لاندې راکتل او په ډېر غور یې زما خبرو ته غوږ نیولی و. یوه شېبه غلې وه، بیا مسکی شوه. خپلې زلفې پورته وغورځولې او د سر په اشاره یې هغې باغچې ته چې چینې ته نږدې پرته وه او اړخ ته یې زیارت و د تلو بلنه راکړه. هغه روانه شوه او کله چې باغچې ته پورته کېده نو څلورو خواو ته یې وکتل او بیا ننوته. زه هم ور روان شوم او کله چې د هغې په څېر پوره ډاډمن شوم نو ورننوتم. د لومړي ځل لپاره مې هغه په خپلې غېږې کې ونیوله او د مینې تنده مې پرې ماته شوه. د زړه خواله مو وکړه او په خبرو کې د هغې هوډ راته تر خپل هوډ قوي ښکاره شو. د ځنډ په نظر کې نیولو وروسته یو پر بل پسې له باغچې راووتو. هغه د چینې او زه د کور په لور روان شوم. په دې توګه شپې او ورځې تېرېدلې او د ژوند کاروان په ترپکو روان و. د هغې له خوږو خبرو او مینې سره عادت شوی وم او لیده کاته به مو په باغچه کې د پخوا په شان کېدل.
او بیا دې مینې دومره ژوروالی پیدا کړی و لکه د یو تن هډوکي او پوستکی. یوه ورځ ډېر سخت ستړی وم. په کټ کې پرېوتم. له لږې شېبې وروسته د درانه خوب مستو څپو له ځان سره یو ځای کړم. ګورم چې د چینې په غاړه د شغلې راتلو ته انتظار کوم او سترګې مې د هغې د راتلو لارې څاري او کله ناکله به په خیال کې د هغې د ښایست په سپړل شوو ګلونو خښې شوې او د هغې د وصال په میو به مست شوم. خو په هر صورت هغه رانغله او زړه مې په ګوګل کې په سوځېدو شو. کور ته راستون شوم. ټوله شپه مې خپلې ګناهګارې سترګې پټې نه کړې او تر هغو د اندېښنو سیلاب له ځان سره په منډو کړی وم چې د سباوون روښنایي وځلېده. لمر خپلې وړانګې د ځمکې په لور وغځولې او لکه لیونی او سودایي د شغلې دوی د کور په خوا روان شوم. د لارې په اوږدو کې له یو ملګري سره چې روزي خان نومېده و په یوه ټولګي کې مو زده کړې کولې مخامخ شوم. هک پک ورسره ودرېدم. له جوړ په خیر وروسته له خندا سره یو ځای له ما وپوښتل خیرت خدای رنګ دې زیړ معلومیږي عاشق شوی خو به نه یې؟ له مصنوعي خندا سره یو ځای مې ځواب ورکړ ستا سترګې زیړې شوي. یوه شیبه ولاړو بیا وروسته د زړه خولې لپاره په هغه لور چې ما یې تکل کړی و روان شو. یو له بل سره مو د ځوانۍ د ښکلو تازه شیبو په هکله خبرې کولې چې له لرې مې سترګې د شغلې دوی د برجورې کلا په وره خښې شوې. وره ته مې 2 سترګې 4 وې خو روزي خان ته داسې ښکارېده لکه چې د هغه خبرو ته غوږ یمه. د شغلې دوی د کلا له مخې تیر شو خو د هغې پته ونه لګېده. کله ناکله به مې خپلې سترګې شاته وړولې ګوندې که دیدن مو وشي خو هغه لکه د انځر ګل نه معلومېده. کله چې د روزي خان دوی کلی راورسېد هغه راڅخه جلا شو او زه د خیالونو په نړۍ کې چې هره شیبه مې سترګې د شغلې دوی د برجورې کلا په وره لګېدې او هغه مې لیده چې زما په خوا ګوري. تر خپله کوره راورسېدم. زړه مې ډېر ناکراره و. له هیچ چا سره ناستې خوند نه راکاوه. د کوچنیانو شور او زوږ او ان خنداوې خو راباندې هم بدې لګېدې او له هر څه نه زیات مې دې ته هڅه کوله چې د کورنۍ له ټولو غړو ګوښه واوسم. غمونو مې ستونی لا پسې مروړه او خپل ژوند او راتلونکی راته نیمه خوا شان ښکارېده. د زړه ټوټې مې مړاوې وې او لنډه دا چې له هر څه بېزاره وم. روح او تن مې یو له بله سره په دې اخ و ډب اخته وو چې د پخوا په څېر د چینې په لور روان شوم. له لرې مې سترګې په شغلې ولګېدې. ډېر زیات خوشحاله شوم. ان تر دې چې زړه مې راته ویل چې زر ور والوځه او په څنګ کې ودرېږه خو دا کار ناشونی و. د سترګو په رب کې ورسېدم. هغه چورتي معلومېده او څېره یې زیړه زبېښلې وه چې بیخي د وینې څاڅکی هم پکې نه معلومېده. شونډې پتري نیولي وو او پر مخ یې کمزورې خوله راماته وه. باغچې ته پورته شو. په سترګو کې رڼې اوښکې د ملغلرې په شان وځلېدې. لاسونه یې غاړه ته راواچول چې په دې کې نه خبره یو مټور سړی چې لنډه ونه او شخ بریتونه یې درلودل. له ډېره قهر او غضبه یې سترګې سرې معلومېدې. لور په لاس باغچې ته راننوت. شغلې بې اختیاره چیغه کړه. په ما پورې ځان ټینګ ونښته. له خوبه را بیدار شوم. ګورم چې بالښت مې په غېږ کې نیولی او په دې شیبه کې ناڅاپه مې ذهن ته د شغلې د لومړۍ ورځې خبره راغله چې ویل یې کټوری در واخله په دې اوبه وڅښه لکه چې ډېر تږی شوی.